د دې نجلۍ له فنده ډکه کیسه واورئ. یوه نجلۍ چې له واده وروسته د خاوند کور ته لاړه، له همغه لومړۍ ورځې له خوښې سره په جګړه او جنجال کې واوښتله. د وخت په تېرېدلو سره له خوښې ډېره تنګه شوه. یوه ورځ یو طبیب ته چې د پلار ملګری و ورغله. له خوښې سره د خپلو اړیکو کیسه یې ورته وکړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې زهر ورکړي تر څو خوښې پرې ووژني. طبیب ورته وویل که وژونکي زهر درکړم او خوښې د سمدستي ومري، ماته به ستونزه پېښه شي. دا ماجون به زهر ککړ کړم، دا دی هره ورځ خوښې ته ورکوه. زهر به خپل اغېز په کرار وکړي او خوښې به دې یو څه وخت وروسته مړه شي. خو یو شرط لرم، هغه ده چې په دې ورځو کې به دې له خوښې سره هیڅ ډول جنګ او جنجال نه کوې چې بیا خلک در باندې شکمن کېږي. نجلۍ خبره ومنله، کور ته لاړه. خوښې ته به یې هره ورځ همغه په زهرو ککړ معجون په خوړو کې ګډولو او په ډېره مینه به یې ورکولو. له څه مودې وروسته یې د خوښې چلند هم بدلون وموند. جګړه په مینه واوښتله. نجلۍ بیرته همغه طبیب ته ورغله. ورته یې وویل چې داسې درمل راکړه چې د زهرو اغېز له منځه یوسي. نه غواړم چې خوښې مې مړه شي. اوس راباندې د خپلې مور په څېر ګرانه ده. طبیب ورته وموسل، لورې، هغه معجون په زهرو نه و ککړ. زهر ستا په فکر او ذهن کې و. هغه اوس د مینې په درملو له منځه تللي. ورځه خپل ژوند ته دې همداسې په مینه دوام ورکړه. رښتیا هم دوستانو، زهر زموږ په اذهانو کې دي. راځئ خپل فکرونه له زهرو پاک کړو. نړۍ به راته مینه او ښکلا وبرېښي. که ویډیو مې خوښه شوې وي، له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې شریکه کړئ.